هغه ګلونه جنازې او هغه یخ دسمبر، هغه کوڅه کوڅه ماتم، هغه دوزخ دسمبر، هغه سلګۍ سلګۍ ژوندی په زړونو ښخ دسمبر، هغه ساعت لکه د تورې شپې یو تور تناو دی، هغه قیامت لکه ښامار زما د خیاله تاو دی، هغه فکري، هغه ملي، هغه قامي اعلامیه، هغه په زړونو کې د ساه سره خوندي اعلامیه، هغه بې سترګو بې پښتو، هغه وحشي اعلامیه، چې څو ړندو د یو مکتب بللې وې وجلې، چې ابلیس فکره ځناورو فرښتې وژلې، څنګه محشر به و چاپېره چې سپرغۍ ورېدې، د مرګ ږلۍ چې په بې وسه زندګۍ ورېدې، په ګلبدنو چې د ګل په ځای ګولۍ ورېدې، په دې ورتو چغو کې څومره قیامتونه به وو، په دې وړو شونډو کې پټ څومره سوالونه به وو، پورته اسمان ته به وي څومره وي زیر زیر کتلې، د قاتل مخ ته به وي سترګو وي ګاګیر کتلې، د بابا لار ته به یې هر ګام وي په ویر کتلې، په خپل وجود کې بندیوان لکه د لاش په څېر وو، لکه مارغان د یو ښکاري په کافر جال کې ګیر وو، سره دیوالونه، سرې تمبې او سرې کرکنډې منډې، د خولې دعا، د زړه درزا، د خپو بربنډې منډې، د مرګي زور، د ژوند زارۍ او د ساه لنډې منډې، غلبیل سینې وې څوک به پس او څوک به زر پرېوتل، تنکي ګلونه وار په وار په خپل ډنډر پرېوتل، چې قیامت ښار ته خورېدو بیا اوازونه نه وو، په ګونګ مکتب کې نور آهونه فریادونه نه وو، په خوره ځمکه جوابونه او سوالونه نه وو، کتاب بل خوا قلم بل خوا بستې پرتې وې، خورې ورې په سور سېلاب کې سرې تنې پرتې وې، په دې کې هوره ګل مکۍ هم ګل وړینه هم وه، په دې کې سیاله حیا هم ورود شیرینه هم وه، په دې کې څانګه په اغونده سنه نازبینه هم وه، د چا اتل د چا نومان د چا ځلان و پکې، د چا د ژوبل زړه درمان د چا ارمان و پکې، په داسې حال کې هم د ځان وو یا په ځان وو خلک، د تورې شپې د تور فکرونو غلامان وو خلک، د خپل احساسه تښتېدلي مغروران وو خلک، چا قصیدې چا تبصرې او چا درنې کولې، چا قصیدې چا تبصرې او چا درنې کولې، موږ چې په ښار کې د ګلونو جنازې کولې، خالي کورونه یې ناترسۍ بربادۍ ووهل، شینکي فصلونه یې د شین اسمان ږلۍ ووهل، د ژوند غږونه یې مرګوني خاموشۍ ووهل، اوس یې په بیره کې د سرو پلو ټالونه نشته، اوس یې په غولي کې د زرکو اوازونه نشته، اوس یې په بیک کې قلمونه کتابونه پاتې، اوس یې په طاق کې څو فریم کړي تصویرونه پاتې، اوس یې په طاق کې څو فریم کړي تصویرونه پاتې، اوس یې برګو ته تش د وېرې تعویضونه پاتې، مور یې ډوډۍ په دواړو لاسو کړه خس خس وخاندې، دیداره بیا د خپو ځنځور ته په کړس کړس وخاندې، دیداره بیا د خپو ځنځیر ته په کړس کړس وخاندې.